زموږ همکار عیسی محمد قلمیار د کابل ښار له یوې څڼې څخه لایف راځي. نو ښه راغلاست او ستړي مه شئ ورته وایي. قلمیار صاحب سلامونه، خدای وکړي چې جوړ روغ وئ او ښه سهار تاسو ته غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب تاسې ته او ټولو درنو هیوادوالو ته درنښت او سلامونه. هیله دا ده چې زموږ تاسې کاري اونۍ به په خیر پای ته ورسیږي. نن شنبه ده. ډېره مننه. تاسو ته هم په چارو کې بریا غواړم. خدای وکړي چې تاسو هم ښه سهار پیل کړی وي، د شنبې سهار مو ښکلی پیل کړی وي. قلمیار صاحب چېرته ولاړ یې او په کومه برخه کې به نن له خیره ګزارش راکوئ؟ کمال صاحب زه نن سهار هر سهار په راپور کې انرژي اخلم، خو ځینې وخت څه جالب بیخي ووینو. ډېر تعجبه په دې سو چې زموږ ستاسې د بدن د عضلات چې دي د الله جل جلاله لخوا څخه موږ تاسې ته امانت راکول سوي دي او دا ستر نعمت ده چې پر هر څه باندې باید ډېر زیات شکر وکړو او شکر یې په عبادت کولو کې ده. زه نن د سترګو اهمیت پخوا هم ډېر رامعلوم، خو نن دومره زیات رامعلوم سو چې له تصوره زیات. هغه دا چې نن زه د نابینایانو انسټیټوټ ته رالم، دلته مې ولیدل چې ډېر ښکلي ښکلي ځوانان، ډېر تنکي ماشومان ما ولیدو چې هغوی د سترګو له نعمت څخه بې برخې وو. ما غوښتله چې نن د دوی له ژوند او زندګۍ نه هم تاسې او دوستان خبر کړو او د دې ترڅنګ یو پیغام هم سي هغه دوستان چې سترګې روغې دي هغوی وپوهېږي چې یعنې څومره لوی نعمت او شکر یې باید په عبادت سره ادا کړو. واقعیت هم دی قلمیار صاحب، د انسان بدن ټول اعضا د قدر وړ دي، ښکلي د الله پاک په ډېر ظرافت او په ډېر لوی هنر جوړې کړي دي، خو سترګې بیا په ټولو کې ښکلي دي. ځکه دي چې که سترګې ونه لرئ نو د ژوند له ډېرو نعمتونو څخه به شاید بې برخې واوسېږي. نو ستاسو ښکلي ګزارش ته په تمه یې مهرباني. بله شکه پر دواړو سترګو. موږ به دوستانو بیا هم مننه له تاسې چې راسره مل یاست. له ما څخه نن بیخي هغه کاري روحیه واخیستله سوه، خو آفرین دې پر هغو ځوانانو وي او آفرین دې پر دوی باندې وي چې لا یې هم همت ته لاسه نه ده ورکړی او ژوند ته د تکل او ژوند ته د ادامې په موخه باندې لا هم غواړي چې یو فعالیت ولري. ښه به دا وي چې زه له یو ورورکه څخه د راپور په پیل کې تلاوت واورم تر څو زموږ ستاسې راپور هم منور سي. قاری صاحب صبحتان بخیر. صبح شما هم بخیر باشه. خوب هستی انشالله؟ بخیر و سلامت نامت خودت بگو. محب الله هستم، اکبری تخلص میکنم. ماشاءالله ماشاءالله. اکبری صاحب برای دوستای کمی تلاوت کو تا که دوستام خوش شوه و دیگه باز برنامه انشالله آغاز میکنم. هزار دفعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت
ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظیم. جزاک الله، بسیار زیاد تشکر. جور و با عزت باشی. آفرین به همتتان که تانوزم فعالیت میکنی و قرآن عظیم الشان طوری تلاوت کردی که بخیر ماشاءالله. سلامت باشی. آفرینت. څومره ښه استعدادونه الله جل جلاله پیدا کړي دي، خو څه چې وغواړي هغه ورکوي، څه چې وغواړي هغه ځینې اخلي. ډېر داسې کسان لرو چې سترګې روغې لري، خو هغه تلاوت او هغه استعداد چې نن دې قاري صاحب درلودی بیا هغه استعداد نه لري، نو ورکړه د الله جل جلاله لخوا ده. ډېرې خبرې به کوو، زموږ وخت هم کم دی. زه د انسټیټوټ له امیر صاحب سره ولاړ یم، دوی سره خبرې کوو. امیر صاحب سلامونه او سهار مو په خیر. وعلیکم سلام. په لومړي قدم کې تاسو ته د تاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه، نیک هیلې او احترامات وړاندې کوو. ډېرې زیاته مننه. ښه راغلاست درته وایي. مننه چې موږ ته مو وخت و فرصت د سهار وختي کې راکړئ. امیر صاحب دوستانو ته مو خپل نوم ووایاست. نوم مې نور محمد فیضي دی، د کابل د روښانزړو یا نابینایانو مسلکي انسټیټیوټ د مسؤل یا امیر په حیث دنده اجرا کوم. امیر صاحب څومره وخت کېږي د لید امیر په توګه یاست؟ تقریبا 2 کاله او 2 میاشتې کېږي چې دلته امیر. ځان څنګه احساسوئ؟ ځکه ته ماشاءالله په فزیکي لحاظ باندې روغ یې، جوړ یې او بیا دغسې ځای ته چې ته راځې چې هغوی په اصطلاح باندې معذوره دي، خپله څه احساس کوې او دوی ته کومه روحیه ورکوې؟ نو کله چې په لومړیو کې زه دلته راغلی وم، واقعا بعضې احساسونه ما کول. ما داسې فکر کوه چې دوی ناتوانه دي، که څنګه چې په جامعه کې د دوی معرفت په درست او صحیح شکل نه و شوی. نو کله چې زه دلته راغلم د دوی استعدادونه او وړتیاوې مې ولیدلې، زه هېڅکله اوس دوی ته د نابینا خطاب هم نه کوم حتی، ځکه چې د دوی استعداد په هغه اندازه او کچه دی چې هغه یو نابینا هم نه لري. یعنې اوس موږ خو نن هغه کاري روحیه ولاړله، یعنې که څوک وخت کې د لید تېر کې بیا انشاءالله چې بېرته روحیه یې برابرېږي او سیسټم یې برابرېږي. نو ما درته وویل چې زه په اطمینان سره درته ویلی شم چې زه دوی ته کله د نابینا کلمه استفاده کوم، هغه هم نه غواړم چې استفاده یې کړم، ځکه هغه وړتیا چې دوی لري نه ښایي چې دوی ته نابینا کلمه استفاده کړي. امیر صاحب په ټوله کې دلې څومره کسان در سره اوسیږي او په دې کې اوناس و ذکر دواړه دي، څه رقم ته دي؟ په مجموع کې به زه په لنډ ډول تاسو ته د کابل د روښانزړو مسلکي انسټیټیوټ تشریح کړم. د کابل د روښانزړو مسلکي انسټیټیوټ د ابتدایي، لیسې، متوسطې او انسټیټیوټ په دوره کې خپل فعالیت کوي. یو ټولګی هغه د مکتب نه مخکې صنف یا قبل از مکتب ورته ویل کېږي، د آمادګۍ ټولګی دی، یو د سواد آموزۍ ټولګی دی. د لیسې په دوره کې 3 ډپارټمنټه لري چې یو ډپارټمنټ تعلیمات اسلامي او حفظ د قرآن عظیم الشان دی، که څنګه چې تاسو قاري صاحب ولیدو په لسګونو حتی په سلګونو دغه رقم حافظان موږ فارغوو. او بل ډپارټمنټ تعلیمات عمومي، که څنګه چې په نورو مکاتبو کې درسونه ویل کېږي، صرف تفاوت یې دا دی چې دلته دوی په خپل په بریل خط باندې مضامین ورته چمتو شوي. بریل خط د نابینایانو دپاره یو ځانګړی معیاري خط دی چې په ټوله نړۍ کې ترې استفاده کېږي. او بل ډپارټمنټ د حرفې او مسلک دی. د حرفې او مسلک ډپارټمنټ وظیفه دا ده چې هغه خپلو 2 مربوطه ډپارټمنټونو ته حرفوي او مسلکي مضامین تدریس کړي، چې ښه مثال یې کمپیوټر دی چې تاسو به انشاءالله ووینئ. او راغله د انسټیټوټ دورې ته. د انسټیټوټ په دوره کې موږ 2 ډپارټمنټه لرو چې یو ډپارټمنټ فقه او عقیده ډپارټمنټ او یو ډپارټمنټ اداره او مدیریت ډپارټمنټ. خوشبختانه چې د انسټیټیوټ دورې ته موږ په تېر کال کې ارتقا کړې ده او عملا اوس شاګردان یې د موږ څخه په زده کړو بوخت دي. ماشاءالله. نو که په ټوله کې ووایو د دې شاګردانو تعداد که له لیسې څخه تر انسټیټوټ حساب کې سلګونو ته رسېږي؟ نو انشاءالله چې په دقیق ډول درته ووایم د 320 تر 40 نفرو پورې د موږ په مختلفو ټولګیو کې شاګردان په زده کړو باندې بوخت دي. ماشاءالله. د دوی لپاره ما یو څه ولیدلو چې استادان یې هم که ووایو نابینایان دي زیاتره.
په مجموع کې موږ 52 تنه ښوونکي یا استادان لرو چې له هغو جملې څخه یې 36 تنه استادان نابینا دي او پاتې نور یې بینا دي. بالکل نابینا استاد تر بینا استاد دلته مؤثر تمامیږي او زده کړې په ښه شکل مخ ته وړلی شي ځکه بریل خط څه هغوی تر نورو نه ښه بلد وي. یعنې د دوی دپاره یو بینا استاد دومره مفید نسي تمامېدلی لکه نابینا استاد. نو خپلې مختلفې برخې لرو. په هغو برخو کې چې موږ بینا استاد ته ضرورت لرو هغلته بینا استاد استخدام کړی دی او که چېرته چې نابینا استاد ته ضرورت لرو هغلته نابینا استاد. په دې کې بیا عمرونه هم په نظر کې نیول سوي دي، یعنې تر کوم عمره پورې تاسې داخله ورکوئ؟ ما وړاندې یادونه وکړه مختلف ټولګي لرو. اول د مکتب نه مخکې یا د آمادګۍ ټولګی دی، په هغو کې هغه شاګردان موږ نیسو چې عمرونه یې ډېر ټیټ وي، مثلا 15 او 6 کلونه وي، او تر هغې وروسته د اول صنف لپاره د 7 کلونو ماشومان موږ جذبوو. او یو ټولګی موږ لرو چې هغه د سواد زده کړې ټولګی دی. هغه د هغو ځوانانو لپاره دی یا هغه چې عمرونه یې ډېر زیات وي او دوی د تعلیم نه پاتې شوي وي، د هغوی لپاره د بریل خط ښودنه او هغه مضامین چې د دوی لپاره لازم دي ورته ښودل کېږي. که په ټوله کې موږ ووایو دا یو مکتب ده او د مکتب سره متفاوت بیخي یعنې فرق او توپیر نسته، څنګه چې دوی په عامه توګه باندې شاګردان مکتب ته راځي دغلته هم دغسې درس او تدریس ورکول کېږي. بالکل که څنګه چې د نامه نه معلومیږي موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې تر فعالیت لاندې تر چتر لاندې فعالیت کوو، نو څنګه چې دغه نامه د نوم نه معلومه ده چې تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره ده، دلته موږ یو څه تخنیکي او مسلکي مضامین ورته اضافه کړي دي. تفاوت د مکتب ساده دی. څنګه چې د موږ شاګرد فارغ شي هغه باید یو مسلک هم د ځانه سره ولري چې په آینده کې جامعې ته خدمت وکړي. صحیح. او د خدماتو په مورد باندې راته ووایئ کوم سهولتونه دوی ته تاسې برابر کړي دي؟ د خدماتو په مورد باندې په لومړي قدم کې 10 کاستر موټر لرو د کابل په ټول ښار کې. موږ د سهار نه ځي او د ماسپښین نه بیرته ټول شاګردان خپلو کورونو ته رسوي. لومړی سهولیت یې دا ده موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د رهبرۍ له لوري ده کاسترونه ورته په نظر کې نیول شوي او ورته آماده شوي دي. او علاوه د هغې نه ټول درسي مواد په بریل خط باندې دلته د موږ خپله مطبعه ورته تهیه کوي او د شاګردانو د لاسرسي وړ دي. علاوه د هغې نه بعضې نور درسي مواد چې هغه هم ځانګړي درسي مواد دي، مثلا بریلر دی او سلیت او استایلیس دی چې د نابینا قلم او کتابچه ورته ویل کېږي، په کلي ډول د موږ سره موجود دی او د شاګردانو ته موږ په واک کې ورکوو. ماشاءالله ډېره ځینې وخت دوی ته د سیاحت په برخه کې یا ځینې پروګرامونه ځانګړي کوم پروګرامونه ورته لري؟ ځانګړي پروګرامونه د دوی لپاره د ورزش پروګرامونه شته دي. دوی یوه لوبه ده چې ګلبال ورته وي، په ډېر ښه شکل هغه د ګلبال لوبه مخ ته وړي او موږ دلته په انسټیټوټ کې دغه د ګلبال لوبې اړوند لوازم او تجهیزات د ځان سره لرو او همیشه وخت دوی په اختیار کې ورکوو او په ډېر ښه شکل هغه لوبه مخ ته وړي. انشاءالله چې د هغې طرف نه موږ آمادګي لرو. ماشاءالله موږ ته وبوایئ چې ستاسې ځای ماشاءالله ډېر قدردان ده او ډېر خدمتونو مالک اول که فقط 3 دقیقې وخت سټوډیو نور راکړی ده. موږ به دوو شاګردانو سره خبرې وکړو ځکه موږ خو د ډېر وخت غوښتونکي یو ولې سیسټم سره برابر نه سئ. که ستاسې خوښ وي موږ دوی سره تاسو مهرباني وکړئ د ټولو شاګردانو سره. ماشاءالله تلاوت یې وکړئ، ډېر خوندور تلاوت یې وکړئ. دې دپاره چې دوی سره مې څو خبرې کړو. سلام جور بخیر. سلام علیکم. خوب هستید انشالله؟ بخیر زنده باشید. نامتان؟ محمد اسحاق رازقی. محمد اسحاق رازقی. رازقی صاحب خوب هستید انشالله؟ بخیر باشین زنده. چند ساله می باشید؟ 18. ماشاءالله. چه وقت میشه اینجا میایید؟ اینجا 8 سال میشه. ماشاءالله خود زیاد وقت است. از اول که شروع که تا بالی هستی دیگه. از استادای خود راضی هستی؟ چی پیام چی گفتنی داریم به زبان خودتان که بشنویم؟ ما دو استادای خود راضی هستیم، میگه زیاد به ما چیزا را ما چی کردن، زیاد چیزا را بر ما فراهم کردن. موتر داریم میبریم، ما میاریم، ما کتاب داریم، بریلر داریم دیگه، کل چیز بر ما فراهم است. انشالله خوش میباشید. استادای مسلکی داریم. خب باز در شهر در خانه کی کتید کمک میشه شما خود دیگه نیاز برای کمک کننده هم داره دیگه؟ جایی که خود ما بلد باشیم خود ما میریم، باز جایی که بلد نباشیم کمک میکنه فامیل. خب باز جای رو بلد هم کردی دیگه؟ جایی که بلد باشیم خود ما میتونیم رفته. مثال پالوی خانه کدام دکان باشه، مسجد باشه؟ مسجد و جا خود ما میریم امرای اصلا. خب کدام جای مثال خودتان؟ مسجد، دستگاه خود میایم دیگه، جایی که بلد باشیم. خب ماشاءالله خیلی جور باشه دیگه. وقتی فرصت کم است، اگه نمیخواستم که پای زیادتان میشنیدم. پای زیاد باشه. تشکر. ماشاءالله شاگردان خو ډیر دي
دې ورورک سره هم خبرې کوو. جور بخیر، بیادر صبحت بخیر. سلام، وقت شما خوب هستین انشالله؟ خوبین، سلامتین انشالله. نامتان؟ محمد جاوید سعیدی هستم. محمد جاوید سعیدی. بله. سعیدی صاحب چی نوشته میکردی؟ ما اینجا یک دعایه بود، به اصطلاح یک شعر در قالب دعا نوشته میکردیم. باز در کامپیوتر هم بلد شدی دیگه؟ بله الحمدلله، با کامپیوتر تا حدی مسلط هستیم. تا چی حد نوشته کرده میتونی؟ یک مکتوب، یک دعا و سلام برای کس نوشته کرده میتونی انشالله؟ بله انشالله. ما در همینجا کامپیوتر هم فرا گرفتیم تا حد خوبی که امروزه الحمدلله مشکلات زیادی را توسط کامپیوتر هم ما میتونیم حل بکنیم. مثلا یک جایی میخوایم یک چیزی رو بنویسیم، راحت میتونیم با کامپیوتر نوشته بکنیم و با پرینتر تایپ بکنیم اگر لازم باشه از خط بینایی یا ارتباط برقرار کردن با اشخاص بینا از طریق خط بینایی. صحیح. تلفنم در زندگی استفاده میکنی یا چطور؟ بله گوشی هم داریم، گوشی تچ داریم که فعلا هم نمونش هست پیش ما. نمبر هر چیز انشالله باز میپامی یا چی رقم میکنی؟ قلمیار صاحب کچیر از ما قاوری موږ 10 ثانیه وقت لرو برای گوشی داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم که تمام موضوعاتی که روی گوشی است برای ما بخونه و هم در کامپیوتر برنامه‌ای رو داریم که صفحه خوان است و هر چیزی که در روی صفحه نمایش داده میشه برای ما میتونه بخونه. جور با عزت باش. تشکر. ما دیگه 30 ثانیه وقت داشتیم که خلاص شده. کمال صاحب دلی نور دوستانم رالو، مسئولینم رالو، غوښتل چې موږ سره خبرې وکړي د دوی زحمتونه او راتګ د الله جل جلاله ځینې قبول کړي په عبادت باندې. ولې ستاسې خبره چې ما اورېدله چې 10 ثانیې ده، نو 10 ثانیې وخت هم پرسو نور تفصیل زم نسم ورکولی. زموږ نننی ګزارش په همدې باندې ومنئ او ټولو هېوادوالو نه غوښتنه دا کوو چې د دغه ورونو سره چې دا قهرمانان یادېږي لاسنیوی یې وکړي، ملاتړ یې وکړي او په ټولنه کې په یو بل نامه باندې ما ورته وایي.